کوچني خاموشه ښار کې د دوو غونډیو ترمنځ یو زوړ کتابتون و. د دې کتابتون حالت ډېر خراب و. د دوړو ډکه دروازه چې غږونه به یې کول، کړکۍ له دوړو ډکه او ډېر کم خلک به ورتلل. خو کله به چې د شپې 12 بجې کېدې، یو جادويي څه به پېښېدل. کتابونه به وښورېدل، پاڼې به وخوځېدې او کله ناکله به ژوندۍ شوې. خو یو کتاب به تل خاموشه و. زړې دوړناکې او عجیبې پاڼې یې درلودلې. یوه باراني ورځ یوه هوښیاره نجلۍ چې نوم یې نینا و کتابتون ته ننوتله. هغې له لوستلو سره بېسارې مینه درلوده. هغې د افسانو، کیسو او معماو ترمنځ قدم واهه چې ناڅاپه یې د زړو کتابونو تر شا یو ځلېدونکی کتاب ولید. زوړ کتاب و، خو تنها ایښی و، له دوړو ډک او وروستۍ پاڼه یې تشه وه. عنوان یې و هغه کتاب چې پای نه لري. مینا دا کتاب راواخیست او په ډېر احتیاط سره یې خلاص کړ. کله چې مینا د کتاب پاڼه واړوله نو کتاب روڼ شو. زرینه رڼا یې له کلمو راووتله. په منځ کې یو زبردسته ننداره وه. یو زړور نایټ، یو اور وروونکی اژدها او یوه الوتونکې پیشو. خو ټول درېدلي وو، ټول کنګل شوي وو. مینا له ځان سره وویل ولې خوځېږي نه؟ ناڅاپه یو نرم غږ د کتاب له منځه راغی، ځکه چې زموږ کیسه هېڅکله پای ته نه ده رسېدلې. یو ناڅاپي روښانه طوفان مینا پورته کړه. پاڼې لکه وزرونه وڅرخېدل او نینا کتاب دننه ولوېده. کله چې یې سترګې خلاصې کړې چې په یو جادويي ځنګل کې وه. د ونو پاڼې رنګارنګ وې، څراغونه هوا کې ځوړند وو. نایټ خپل توره ښکته کړه، اژدها یوه سترګه خلاصه کړه او الوتونکې پیشو نینا ته راغله او ورته یې وویل آیا ته زموږ مرسته کولی شې؟ نایټ وویل ته باید دې کیسې ته پای وټاکې. او اژدها ورته وویل خو د فکر نه به ډېر کار اخلې. د نینا په مخ کې 2 لارې وې. یوه جګړې ته تله او بله د یو غر په سر وه چیرې چې یو کتاب ایښی و. مینا ډېر سوچ وکړ. آیا نایټ باید اژدها ته ماتې ورکړي یا بل انتخاب هم شته؟ هغې ورو ورو کتاب پورته کړ او د اژدها خواته ولاړه. اژدها لږ غرغړه وکړه، خو چې مینا د کتاب لوستل پیل کړل نو خاموشه شو. ټول ځنګل چوپ شو. اژدها غوږ ونیو، بیا یې موسکا وکړه. سوله. مینا وویل جنګ نه، صرف سوله. شاوخوا زرینې ځلاوې خپرې شوې. وخت ودرېده او د کتاب وروستۍ پاڼه په خپله ولیکل شوه. مینا بېرته خپل ځای ته راغله، کتابتون ته. باران لا هم ورېده. هغې ورو ورو کتاب بند کړ او په خپل غېږ کې یې ونیو. وروستۍ پاڼه یې ولوستله او د مینا لخوا لیکل شوي وو هغه نجلۍ چې مهرباني یې وټاکله. مینا په موسکا شوه. کتابتون نور تنها نه و، ځکه یو هوښیار ماشوم کتاب ته پای ورکړ او یو نوی پیل یې وکړ. زما ګرانو ماشومانو، خدای دې وکړي چې د نینا کیسه مو خوښه شوې وي او پند مو ترې اخیستی وي. د دې کیسې نه پند دا دی چې هره کیسه پای نه لري تر څو چې ته سم انتخاب ونه کړې. زړور اوسئ، مهربانه اوسئ او خپله پای لیکئ. نو خدای دې وکړي چې د دې کیسې نه مو هم د نورو کیسو په شان خوند اخیستی وي
اوس به ستاسو د خوب وخت وي او تاسو ټولو ته ډېره ښه شپه او جادويي خوبونه.